زمونږ مولانا محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه منور ټاون والا وی هغه اکثر چې دینو کله د استادانو نه تنخواګانې دا به سره کمی کوزي شوي نو وی مولانا لطف الرحمن سے پېښوري هغه رحمه الله یو ورځ چې دینو وته وی چې یاره مانه لږ اجازت راکا زه زما له کور ته وی مولانا محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه وته او فرمایل چې څه کې کور کې وی چې یاره کور کې خرچه مرچه ختمه شوې ده او زما چې لږ غنم خرڅ کما او د کور خرچه چې دن هغه کور کې واچو ما مکمل خرچه ختمه شوې کور کې او ته تنخواګانې بندې دي ته تنخواګانې هم نه راکې وی په مدرسه کې 1 روپۍ نه وه وی مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه وته فرمایل چې ګوره ته لږ په کلاره شه او ما الله په زړه کې داسې اچولي دي او خوب مې م لیدلی دی چې الله به پیسې راولي او ستاسو تنخواګانې به الله پوره کړي وی مولانا لطف الله سے پېښوري رحمت الله علیه وته وخاندل او وی فرمایل چې او د پیشو په خیال او په سوچونو کې هر وخت دا چمړي ممړي بستا مغه خیالونه دي محتمم په ذهن کې هر وخت دغه خیالونه وي وی دوانو خاندل او بس هغه مجلس چې کم دینو دا غینه لاړله وی لک سات تیر نو چې وی سبقونو د خوارو شو لاړو دی کې یو کس راغی او مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه پیسې ورکړي وی ما پسې سوال جوابو که چې مولانا لطف الله سے پسې سوال جوابو کې وی چې زه لاړم وی ما ته وی چې راشه هغه چچړې میچړې راغلي دي اوازګې مازګې راشه ته خپل اوازګې واخله وی په خندا کې راته وی بس وی نو هغې فرمایل چې دا داسې د الله نږدې مخلوقو الله ته دومره نږدې و چې الله به ورته په زړه کې یو خبره واچوله به الله پوره کوله کنې زه کور ته روان وم وی ما په کور کې دومره خرچې پسې حیران شوی وم چې کور کې ما وی چې غنم خرڅ کم او د کور دا خرچه پې وچلوم وی دومره په هغه خپلې خرچې پسې او د کور په خرچې پسې د څومره میاشتو نه تنخواګانې نه میلاوېدې خو چې الله د هغه په زړه کې واچول چې پیسې به راشي پیسې به میلو شي او تاسو ته به تنخواګانې میلو شي وی هغه مونږ په خندا واړوله خو هغه ته الله په زړه کې اچولي وي هغه پیسې راغلې او مونږ ته هغه خپلې تنخواګانې میلو شوي نو په دغه سیز باندې ګورې پریشانه کېدل نی پکار چې ته الله ته ځان وقف کې په مدرسه کې پړهایي کې یا مدرسه کې سبق کو ستا د کور څونه مشکلات چې دا به الله پوره کوي صحیح ده که نه